بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل ته. په اکسل کې راځو یو نوی شیټ ځان سره اخلو. د هغې نه وروسته راځو فیل ته. دې ځای پورې موږ درس ویلی دی. نه وروسته ځو جسټیفای ته. جسټیفای عدل ته ویل کېږي، برابرۍ ته، انصاف ته وایي. مثلا تاسو غواړئ دلته مثلا ما سره یو نوم دی، مثلا زه لیکم محمد بشیر مثلا غورځنګ. ښه، محمد بشیر مثلا دې سیټ کې ما ولیکل محمد بشیر غورځنګ. اوس زه غواړم کومه ډیټا چې سپیس باندې بله شوې، مثلا محمد دی بیا سپیس دی، بشیر بیا هم سپیس مه لیکلی، سپیس ورکړی، غورځنګ مې لیکلی. زه غواړم دغه ډیټا په دغه دوه سیلونو کې داسې ځای پرېږدو چې محمد دې سیل کې راشي، بشیر دې سیل کې راشي، غورځنګ دې شیټ کې راشي. د دې لپاره موږ لرو جسټیفای. جسټیفای عدل برابرولو ته ویل کېږي. دې نه وروسته راځئ فیل ته. فیل نه وروسته راځئ مثلا جسټیفای ته. جسټیفای باندې کلیک کوئ. هغه ډیټا چې په سپیس باندې البته بېله شوې په دې سیلونو کې تاسو منظم ځای په ځای کوي. دا موږ سره وو په فیل کمانډ کې جسټیفای. جسټیفای نه وروسته لرو فلش فیل. فلش فیل څه کار کوي؟ مثلا ما سره لږ ډیټا ده، مثلا زه لیکم مثلا نیم، دلته مثلا لیکم لاست نیم یا مثلا تخلص. دې نه وروسته زه لرم مثلا فول نیم. صحیح. زه غواړم دغه ډیټا مثلا دلته ما سره لیکلی دي بشیر مثلا دلته لیکم غورځنګ، او دلته مثلا لیکئ احمد، دلته مثلا لیکئ احمدي، دلته مثلا لیکئ مثلا الرحیم، دلته مثلا لیکئ رحیمی، دلته مثلا تاسو لیکئ مثلا میلاد مثلا کریمی. دغه ډیټا ده تاسو سره. دغه ډیټا غواړئ مثلا په دې سیل کې راسي او ځای په ځای کې چې یو هم نوم او هم تخلص راشي. د دې کار لپاره تاسو راځئ دلته اول خپل اول نوم لیکئ. مثلا ما سره دی بشیر او دلته مثلا ما سره دی غورځنګ. ښه، زه غواړم دغه ډیټا په ترتیب باندې دلته ځای په ځای شي. د دې کار لپاره زه راځم. ښه، د دې کار لپاره تاسو راځئ اول فول نیم چې کوم موږ سره دی هغه سلیکټ کوو، او غواړئ مثلا تاسو نور نومونه هم دې قسمت کې دي هغه باندې اپلای کوئ. زه مثلا غواړم احمد احمدي دې سیل کې ولیکل شي، رحیم دې سیل کې ولیکل شي، میلاد کریمي مثلا دې قسمت کې ولیکل شي. د دې کار لپاره دی فلش فیل باندې کار کلیک کوئ. فلش فیل باندې کله کلیک کوم فول نیم مکمل راځي، مثلا احمد احمدي، رحیم رحیمي، میلاد کریمي. دا موږ سره و فلش فیل. د دې قسمت څخه موږ نور خلاص شو. دې نه وروسته موږ راځو کلیر ته. کلیر څه کار کوي؟ زه راځم یو نوی شیټ ځان سره اخلم. دلته مثلا زه یو ډیټا لیکم، مثلا دلته یو نوم لیکم، مثلا دې څه لیکم چې مثلا لینک. ښه، لینک زه دلته لیکم. دې نه وروسته راځو انشاءالله راتلونکي درسونو کې وایو انزیرټ ته. انزیرټ نه راځم مثلا لینک ته. لینک نه راځو مثلا بوکس مارکس، یا مثلا یوه ډیټا تاسو ځان سره اخلئ. مثلا دې ځای نه مثلا تاسو سره یوه ډیټا ده، مثلا ځان سره دلته یو فایل اخلم ځان سره. مثلا زه وایم چې دې ځای نه اوکې، او دلته راځم دې ته مثلا یو فارمټ ورکوم، مثلا دې ته یو فارمټ ورکوم، او همدارنګه یو بارډر ورکوم. دې ته دا مثلا بولډ کوم او رنګ مثلا تغییر کوم په دې رنګ باندې، او دا سیل مثلا زه ځان سره لږ غټ ساتم په دې قسم باندې، او ډیټا مثلا مرکز کې راوړم. ښه، دلته راځو کلیر ته. راځم دې باندې یو کومنټ ایجاد کوم، مثلا راتلونکي درسونو کې انشاءالله وایي موږ سره ریویو کې ده. نیو کومنټ باندې کلیک کوئ. دلته مثلا زه یو کومنټ باندې کوم، مثلا this is a logo for example this is the logo for the ministry of education. صحیح. دې باندې زه یو کومنټ کوم. کله چې کومنټ دې باندې وشي دلته په دې سور رنګ کې مثلا یو دا نښه ورکوي. مثلا کله زه نه ما کرسر دې اضافه کوم، نږدې کوم، دلته راځي مثلا بشیر دې باندې کومنټ کړی دی this is the logo for the ministry of education. ښه، دې نه وروسته راځم هوم مینو ته. په هوم مینو کې موږ راځو کلیر ته. ښه،
په کلیر کمانډ کې اولین ګزینه یا اولین آپشن چې موږ سره دی کلیر آل، کلیر فارمټ، کلیر کانټینټس، کلیر کومنټس او کلیر هایپر لینک. ښه دې باندې چې کله موږ تاسو کلیک کوو، کله چې مثلا زه غواړم د لینک ما دې پر ایجاد کړی دی چې زه غواړم مثلا دلته د وزارت معارف یا د پوهنې وزارت کوم لوګو ما سره ضرورت دی باندې زه اتومات کلیک کوم، هماغه ډیټا مثلا ماته خلاصیږي. البته دا راتلونکو درسونو کې موږ وایو چې لینک څنګه وکارول شي، یوازې د معلوماتو لپاره. مثلا دلته تاسو سره یو ضرورت وي، مثلا دې باندې کلیک کوئ، هماغه ډیټا مثلا یا یو عکس تاسو ځای کوئ، یو ورډ فایل ځای کوئ، راتلونکو درسونو کې وایي انشاءالله. ښه زه دې باندې کلیک کوم، راځم اولین کمانډ دلته ما سره دی کلیر کانټینټس. کلیر کانټینټس کار کوي، کله چې دې باندې کلیک کوم کوم محتویات چې دې کې ځای شوي دي ټول کانټینټس ډیلیټ کی یا پاکي. دې باندې کلیک کوم، هغه کانټینټ چې دې کې مثلا ما لینک ځای کړی هغه ټول کانټینټ دې سره شي ډیلیټ شول یا کلیر شول. ښه دا ځکه ټول زی کوم، بیا راځم کلیر ته. کلیر نه وروسته موږ لرو کومنټس. غواړئ د کومنټ کلیر کړئ، دلته راځم کلیر کومنټس باندې کلیک کوئ. کومنټس کله چې دې باندې وکلیک کومنټ دې څخه ورک شو، هلته چې سور آپشن علامه ښکارېدله مثلا هغه ساین موږ سره و هغه دې نه ډیلیټ شو. دې نه وروسته موږ لرو کلیر نه وروسته موږ لرو کلیر فارمټس. کوم فارمټ موږ ورکړ مثلا رنګ هغه غواړئ ډیلیټ کړئ، دې قسمت نه ورک شي، کلیر فارمټ باندې کلیک وکړئ. فارمټ چې موږ دې نه فیل کاله ورکړی و مثلا بولډ کړی و دا ټول یو فارمټ و، هغه دې قسمت نه شو ډیلیټ شو. اما هایپر لینک یا کوم لینک چې موږ ورکړی پاتې شوی. ښه هایپر لینک کلیر هایپر لینک څه کار کوي؟ کلیر هایپر لینک دا کار کوي مثلا که تاسو دې باندې کلیک وکړئ، دغه لینک چې مثلا تاسو ته خلاصي، مثلا دغه لینک غواړئ دا د بیان ایسئ، مثلا ما خو دا یو لینک ورکړی، مثلا که چېرته ما ضرورت و ما د لوګو خلاصه کړم، دا یې بیان ایسئ. دې باندې کلیک کوئ، نو دا لینک غواړئ بیان ایسئ، راځئ کلیر هایپر لینک. مثلا دې نه وروسته که زه دې باندې کلیک کوم هغه دا څه لینک دې څخه ورک کېږي، دا کلیر هایپر لینک و. دې نه وروسته موږ راځو ریموو هایپر لینک، هم هماغه کار کوي، کوم لینک چې ما ستاسو ځای کړی و مکمل دې قسمت څخه ډیلیټ کېږي. دا موږ سره و کلیر فارمټ، کلیر کانټینټس، کلیر کومنټس، کلیر هایپر لینک. دې نه وروسته موږ راځو اولین کمانډ دلته دی کلیر آلز. کلیر آلز باندې کلیک کوم، ټوله ډیټا دې مکمل ډیلیټ کړي، دا یو خالي سلمت پاتې کېږي. مثلا هر ډیټا دې مثلا زه غواړم دې باندې بیا یو کومنټ سره مثلا د یو کومنټ تاسو ځای کړی دی، مثلا د هر څه غواړئ دې قسمت نه ډیلیټ شي یا مثلا د سیل نه ډیلیټ شي، دلته راځئ ایډیټینګ ګروپ ته، ایډیټینګ ګروپ نه کلیر ته او د کلیر آل باندې کلیک کوئ، ټوله ډیټا د قسمت څخه کلیر کېږي. دا موږ سره کلیر آپشن د سورت ان فلټر او فایند ان سلیکټ لپاره راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله کار کوو.